سلام او مینا قدرمنو او نازولو ملګرو د پښتو پوسټ چینل له او تاسو ته په یو نوې ویډیو کې هرکلی وایم. قدرمنو دوستانو، دا خبر د هیڅ چا نه هم پټ نه دی چې نن سبا کومه وبا په ټوله نړۍ باندې راخوره شوې ده. د هغې له وجې مسجد الحرام او بیت الله شریف تړل شوي دي او هلته د عمرې او د طواف اجازه نه ورکول کیږي. همدانن د سعودي عربستان حکومت دا اعلان هم کړی دی چې هغه خلک چې د حج لپاره داخلي کړي دي او غواړي چې په 2020 کال کې حج وکړي، نو هغوی د فی الحال خپل درخواستونه واپس واخلي او دا کوشش دی نه کوي چې د حج لپاره د تیارو یعنی جهازونو ټیکټونه اوکې کړي او یا د حج لپاره پیسې جمع کړي، ځکه چې ممکن په 2020 کال کې حج ونشي. هر هغه انسان تللی شي چې الله تعالی وغواړي او د الله تعالی د اړخ نه د هغه ثواب وشي. کوم انسان چې الله تعالی قبول کړي، نو هغه انسان حرم شریف ته د حج لپاره تللی شي، عمره کولی شي او حج هم کولی شي. دوستانو، که څه هم د حج او عمرې لپاره ټول هغه خلک تللی شو چې چا به د پیسو وس لرلو، حج به یې وکړو او دغه لوی سعادت به یې حاصل کړو. خو اوس مهال چې دغه وبا له وجې ټول حرم شریف او بیت الله شریف بند شوی دی، نو هیڅوک هم نشي کولی چې د حج یا عمرې لپاره لاړ شي. خو څه داسې خوش قسمته خلک هم شته چې هغوی اوس هم په حرم کې موجود دي او دغه بهترین او پاکو ځایونو دیدار کولی شي، چې هغه د حرم شریف او د حرم او د بیت الله شریف هغه صفاکاران دي چې په اصلا کې ډیر زیات غریبانان دي، خو خدای پاک پرې رحم کړی دی. نن سبا په سوشل میډیا باندې یو تصویر ډیر زیات شیر کیږي او پکې لیدل کیږي چې یو سړی د حرم په میدان کې ناست دی او بیت الله شریف ته مخامخ یوازې په میدان کې ناست دی. ډیرو خلکو دا هم لیکلي دي چې دا یو معجزه ده. خو دوستانو، تاسو سره دا خبر شریکوم چې دا معجزه نه ده، بلکې دا یو انسان دی او ډیر زیات بختور انسان دی چې الله تعالی خپل ځان ته قبول کړی دی او په داسې سختو شرایطو کې چې په ټوله دنیا باندې وبا راخوره شوې ده، حرم او بیت الله شریف د ټولو خلکو لپاره بند شوي دي. خو دغه خوش قسمته انسانان اوس هم حرم شریف او بیت الله شریف له نږدې نه لیدلی شي. قدرمنو دوستانو، واقعي چې دا ډیر خوش قسمته انسانان دي. الله تعالی دې د دې خلکو له مخې زموږ ستاسو مغفرت هم وکړي او د پاک رب نه دا دعا کوو چې الله تعالی دې زر تر زره دا مرض او وبا په ټوله نړۍ کې بالخصوص په مسلمانانو باندې ختم کړي. نو دوستانو، دا یو خبر چې تاسو سره مشارک کړ. ویډیو مو خوښ شوی وي در سره لایک کړئ. که غواړئ چې تاسو ته همدغسې ښایسته ویډیوګانې جوړې کړو، نو زموږ چینل پښتو پوسټ خامخا سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.